دا دی چې دا کوم ګاونډیتوب دی د ښځې والی خلاصیږي غاړکۍ ترې لرې کیږي کور چت پرې رانړېږي په ساړه ژمي باندې په جبر په سوټي باندې مور په بولدک راړول کیږي زوی په تورخم باندې او پلار هم بندي کیږي کوم ګاونډیتوب ګوره که ګاونډیتوب نه وی نو دا څلوېښت کاله به دلته په امن او ښه طریقې سره چې تاسو ته دارالکفر وایي چې دلته اسلام نشته دی نو بیا دا ستاسو کډوال چې کوم دي زمونږ اسلامي وروڼه دي پښتانه وروڼه دي اکثریت پکې دا چې دلته اوسېدل نو دا دارالکفر کې اوسېدل او دغلته صرف افغانستان کې صرف اسلام پر اساس باندې په خپله خاوره اوسېدلي دي هغه تفکر چې د افغانانو ترمنځ دی تر حقیقه پورې په خپله خاوره اوسېدلي دي هغه دعوه ټینګه په خپل پلو پورې وتړه او تاسو یې حاصلولی شئ حاصله کړئ چې ستاسو خاوره ده او تاسو ته وایي نو بیا دا سفري دا دستاویزات دي خپل سفیر له مو ورکوه او خپل بل راتګ والا چې کوم د روغتون مرکزونه هغې ته راځي او بل تعلیمي والا ته مو ورکوه او راځئ بس به پاکستان کې استوګ نه کوئ په دې چې دلته هر څه ډېر دي ټول افغانستان دې دلته راشي چې یاره دلته او بل دویمه خبره د ټي ټي پي چې کومه تاسو مرسته کوئ په همدغه پروګرامونو کې چې دا تاسو کوم اوس غږوئ